قبر او جهنم د عذاب نه او د مالداري او غریبۍ د شر نه د پناهۍ دعا، د قبر او د جهنم د عذاب نه. غټه مسله زمونږ هم دقه ده چې موږ چې یریږو د مرګ نه په دې یریږو چې قبر کې داسې نه الله راله عذاب راکړي، او د آخرت د عذابونو نه یریږو، د آخرت د نعمتونو امید ساتو. مسله هم دغه ده چې مؤمن چې د یریږي د عذاب نه یریږي او عذاب د قبر کې میلاویدی شي، د جهنم کې میلاویدی شي، دته دنیا کې راتلی شي د الله عذاب. دلته د قبر او د جهنم عذاب ذکر کړي. هدې نه څه فایده راووته دې عنوان نه؟ قبر کې عذاب شتي. بارک الله فیک. قبر کې عذاب شتي. زموږ په دې ملکونو کې دې سیوړي کې همدغې ټولګی دی، هغوی د دې نه منکر دي د قبر د عذاب نه. قبر کې عذابونه نشته. بیا زموږ په باره کې چې څوک زموږ نه څوک متنفره کوي که نه چې دوی خو هلمزي دوی د قبر عذاب نه مني، دوی دا نه مني، زموږ په باره کې هم دروغ وایي. د قبر کې چې عذاب زه نه منم، نو بیا په کتاب کې دا عنوان څنګه ورکړو چې د قبر او د جهنم عذاب؟ د هرې خبرې تحقیق کوئ، هر اورېدلې خبره صحیح نه وي. ګورئ دا ته یو سړی خبر وکړي چې یاره داسې ده او یاره داسې ده، خلک وایي خو به دې تباه کړي. او دا پښتانه چې اکثر ګډوډ دي، دا د دغه خبرونو د لاسه خلک وایي، د خبرې شروع کېږي په دې چې خلک وایي، ختمېږي په دې چې خلک وایي. خلک څه وایي؟ ته به تحقیق کوې، ته معلومات کوې. الله موږ له عقل راکړی، موږ له سوچ زړه راکړی، پوهه راکړې. نو قبر کې عذاب دی او قبر کې نعمتونه دي، او په هغې بې شماره دلایل دي، موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړي. بیا وایي چې د مالدارۍ او د غریبۍ د شر نه د پناهۍ دعا. ګوره مالداري نعمت د الله دی، غریبي همیشه شر خو نه دی، خو کله داسې وشي چې د مالدارۍ د لاسه دې سړي ته شر جوړ شي، او کله د غریبۍ د لاسه دې په شر کې پرېوځي. نو ښایسته دعا دی چې یعنې که یا الله معنی راکړي، یا الله مالداره کوې مې، یا مالداره دې کړم خو د مالدارۍ د شر نه مې وساته، او یا الله که غریب کړی دې یم نو د غریبۍ د شر نه مې وساته. نو روایت عایشه رضی الله عنها دی، او د امام بخاري، امام مسلم، امام نسائي، امام ابن ماجه ټول راوړی. وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د اور د فتنې نه او د اور د عذاب نه، وفتنة القبر وعذاب القبر، او د قبر د فتنې نه او د قبر د عذاب نه. قبر کې فتنه هم ده. د قبر فتنه څه شی دی؟ سوال او جواب د منکر او نکیر، دا فتنه ده، امتحان دی. نو پناه ونیوی شو په الله پورې د دې نه، د جهنم عذاب، د قبر عذاب، د جهنم فتنه، د قبر فتنه، چې الله دې نه مې وساته. اوس که قبر کې فتنه نه وي او په قبر کې عذاب نه وي، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د څه نه یېرېږي چې الله ته وایي ما ته وساته؟ خیال مې دې خبرې ته که حدیث ټکی هم نه دی چې لکه موږ یې تو راته وکړو، بله معنه وله وکړو. ښه واضحه دی: وفتنة القبر وعذاب القبر. عذاب عرب خو پېژني، موږ هم زموږ ماشومان هم پېژني چې عذاب څه ته وایي، صحیح شو؟ او قبر ته وایي. نو ښه واضحه دلته رسول صلی الله علیه وسلم د قبر د عذاب تذکره کړې ده. دا قبرونه دا داسې معمولي مه ګڼئ چې تاسو ورشئ مقبرې ته یاره بس داسې د خاورو ډېري ولاړ دي. نه، زه دې نږدې ورځو کې الله توفیق راکړي یو چکر مې ولګو مقبرې ته سهار کې. نو هلته هسې بیا ولاړو، ماسې سوچ مې کوو، یو دا خبره مې ذهن ته راغله، ما دلته څومره پراته دي، دلته جګړې ختمې شوې، دلته مال ختم شو، دلته دبدبه ختمه شوې ده، دلته رعب ختم شوی دی، دلته د دې خاورو لاندې ښایست پروت دی، د دې خاورو لاندې ځواني پرته ده، د دې خاورو لاندې زنانه پرته ده، د دې خاورو لاندې سړی پروت دی، د دې خاورو لاندې مالداره دی، د دې خاورو نه قریب دی. هغه چې نه یې لګېده د خپل ورور سره، د خپل ملګري سره، د خپلوانو سره، هغه دلته پروت دی. هغه چې لګېده هغه دلته پروت دی. هغه مونځګزار دلته پروت دی، د خاورو لاندې هغه بېلماز هم پروت دی. هغه د الله په دین چې مینو هغه هم پروت دی، الله په دین چې نه دی مینو هغه هم پروت دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه چې روان و هغه هم پروت دی، هغه چې نه روان هغه هم پروت دی. اشنا ځای دی، ټول یو ځای ته راجمع شوي دي، او د ټولو هغه هر څه ختم شو، پاتې چې څه شو هغه اعمال دي. نو اوس که دغه څه پورې موږ نښتي یو چې هغه د قبره پورې، دا زموږ کمعقلتوب دی. مال، شهرت، دبدبه، ځواني، رعب، ښایست، نسب، بچي، ښځه، دا ټول هر څه نعمتونه دي، او موږ له مزه هم راکوي او خوند هم راکوي، فایده هم راکوي، خو دا د قبره ښخېدو پورې دي بس. لیکن اخوا موږ سره عمل پاتې کېږي، عمل سوچ پکار دی. نو دا قبر داسې هسې یو دغه مه ګڼئ، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي که نه، دا قبر یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده، یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده. موږ خو ظاهره الله موږ ته نه ښیي دغه، او حدیث کې راځي که الله درته ښوولی وی نو تاسو به مړي نه وی ښخ کړی، دومره سخت عذابونه به دې قبر کې روان. لیکن الله حکمت ته موږ ته ونه ښو، بل دا چې زموږ د ایمان پته ولګي. موږ خو مړی ښخ کړو، خاوره پې ور واچوو، بس دغه سوچ دی چې بس یو کنده وډکه شوه د خاورو نه، نه دې کنده کې دننه به یو غټه معامله روانه، غټه خبره روانه، چا ګټلې ده چا بېللې ده. څوک په نعمتونو کې مزې کوي
او څوک په عذابونو کې لګیا دی چغې وایي الله دې موږ د قبر د عذابونو نه وساتي او زموږ چې کوم مشران کشران مړه دي الله رب العزت یې هغه ټول د قبر د سختو نه وساتي. بیا وایي چې وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، او د شر د مالدارۍ د فتنې نه او د شر د غریبۍ د فتنې نه. یعنی شر په غریبۍ کې هم دی، شر په مالدارۍ کې هم دی، او خیر هم شته، خیر په مالدارۍ کې هم دی، خیر غریبۍ کې هم دی. خو کله دا مالداري سړي ته شر شي، څنګه شر شي؟ ډېرې پیسې سړی د الله د دین نه منع کړي، شر پکې راغی. کارونه چې ډېر شي سړی د الله د دین نه منع شي، تکبر په سړي کې راشي، شر راغی. بد اخلاق شي، شر پکې راغی. غریبۍ کې هم شر پروت دی. کله د غریبۍ د لاسه سړی بېدینه شي، غریبي پې دومره شي چې د الله د دین نه دا تېر شوي درس کې موږ خبره کوله، الله د دین نه توجه واوړي، بلکې د غریبۍ د لاسه بعض په الله باندې بدګمانه شي، بعض خو والعیاذ بالله له منډه کفري خبرې شروع کړي، څوک غریبۍ ته کنځلې کوي، څوک په الله پسې خبرې کوي، نو شر پکې پروت دی. نو یا الله ما وساته د مالدارۍ د شر نه او د غریبۍ د شر، او د دواړو امتحان دی، غریبي هم امتحان دی، مالداري هم امتحان، او خیر پکې هم پروت دی. په مالدارۍ کې لوی خیر دی، او چې سړی دینداري په صحابه کرامو کې بعض هغه بعض ځکه چې به اکثر غریبانانو بعض هغه چې هغه سم مالدار او سم مالدار هغه حد نه زیات چې مالدار خو د هغوی هغه مالداري داسې مالداري وه چې ټول خیر او خیر و. هغه به وکړي غریبانانو، نو هغه فقر د هغوی هغې کې هم خیر پروت